الله به دته دنیا او آخرت آسان چا چې په تنګ دسته باندې اسانتیا راوسته. اوس تنګ دسته هر قسمه کیدی شي، بیمار دی، قرضې پې دي، نور مصیبتونه دي، اختلاف دی، غمونه دي، دردونه دي، تکلیفونه دي، دا ټول تنګ دسته دی چې چا په داسې سړي باندې اسانتیا راوسته. اسانتیا راوسته څه مطلب شو؟ اگر حاجت تی ولا پورا کو یسر الله علیه فی الدنیا والآخرہ، اللہ بدت دنیا و آخرت آسان کی. دنیا و آخرت، صرف آخرت نه دنیا، او صرف دنیا نه ورسره آخرت. دا حدیث امام ابن ماجه راوړی دی. او زه به درته یو حدیث بیان کم. اولنی خلق چې به جنت ته ننوځي هغه دقه دي خلکو سره چې ښه کوي. حدیث کې راځي، امام طبراني راوړی، رسول الله وسلم وایي ان اهل المعروف فی الدنیا هم اهل المعروف فی الاخره. دنیا کې چې کوم خیر والدي دا په آخرت کې هم خیر والدي. لږ ساعت مخکې ما تاسو ته ویلي چا کې چې خیر پروت وي په ده کې هر ځای کې خیر پروت وي. ومې ورته لږ ساعت مخکې دا پاکستان او انډیا او افغانستان او سعودي عرب سره تعلق نه ساتي. خیر چې په چا کې پروت وي هغه په هر ځای کې خیر پروت وي. اوس دې حدیث کې دا دی وان اول اهل الجنة دخولا اهل المعروف، او همدغه خیر والا به جنت ته اول ورننوځي. کوم سړی چې د خلکو سره ښېګړې کوي که نه او د خلکو سره منډې وهي دی په هغه جنتیانو کې دی کوم چې به اول جنت ته ننوځي. هغه حدیث خو تاسو اورېدلی، رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. وی ما یو سړی ولیدو لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنه، ما یو سړی ولیدو جنت کې تاویدو را تاویدو ګرځېدو را ګرځېدو فی شجرة قطعها من ظهر الطریق کانت تؤذي الناس. د ونې یوه څانګه یې پرې کړې وه چې هغه په دې لاره کې را پرېوتې وه، خلک یې تنګول، هغه څانګه یې پرې کړې وه، الله جنت ته بوتو. سم خیال دی چې سړی ټول عمر د خلکو سره مرستې کوي او د خلکو حاجتونه پوره کوي. یعنی دې سړي صرف څه کړي دي؟ یو څانګه یې پرې کړې دی چې هغې خلکو له تکلیف ورکوه. او زموږ د پښتنو دپاره خو دا ښه نصیحت دی دلته، او چې غني او لرګي دې ته په لاره کې اچي او لار بندوي چې ده به سهاري. یعنې دا خو زموږ د پښتنو مشهور کار دی که نه داسې نه دی؟ لاره باندې دغه لاره باندې چې خیال ته نور څه نه وي ملک کې چې لاړ شي که نه کارونه وارونه خو هسې هم نشته. دغه دوه درې ولاړي، یو دا ټوټه پسې واخېسته، یو ده پسې دا بله ټوټه را واخېسته، او یو دا باس روان دی، یو دې کې دا پوټ زمونږ و، دا پوټ د هغه و، دروغې و، یو زه به ته دا لاره بنده کوم، دا باس روان دی. او یا دوه درې ولاړ دي چې دی بس د بل چا څه خبره روانه کړې، ځکه چې کار نه یو او څه قصه نه وي نو به زموږ خلک دا قصې خو کوي که کلي کې چکر ووه، کم بلډینګ او کور چې راځي په هغې پوره تفصیلي بحث چې دا د څنګه جوړ کو، او د ده پلار خو غریب و او دی هم غریب و، نو دا څنګه نتیجه ده چې د به غلا کړي، د به څه دوکه کړي، څه ورانۍ به یې کړي، او دا روانې د خلکو باره کې خبرې. نو خبره مې دا کوله چې یو سړي د لارې نه یو څانګه لرې کړه، الله جنت ته بوت. او چې د یو سړي لارې یعنې د ده په حصه کې راځي او دی دا لار مسلمانانو ته کولاو کړي. الله اکبر. یوه لار دې مسلمانانو ته کولاو کړه، صرف نارینه پې نه تېرېږي، نارینه، زنانه، بوډا، بوډۍ، ماشومانان، څاروي، د دې ټولو خلکو د قدمونو الله تعالی اجر درکوي. څومره لوی اجر. یو سړی وایي چې یا الله زما خو چې دومره جیداد وې چې دې خلکو ته مې لارې کولاو کړی. یو تصویر ډېر مشهور دی د سعودي عرب دی، او دا خلک یعنې دا بدون مبالغه زه وایم دا خلک د خیر کارونه پیژني او د خیر کارونه دا خلک پیژني. یعنې هغه سړي ځان له کور جوړ کړی دی، ښه قیمتي کور دی، او بیا یې د ده د کور په منځ کې او د بل کور په منځ کې دیوال په منځ کې یو غوټه لار پرېښودې ده. دا لار د څه دپاره پرېښودې وي؟ دا دې دپاره چې له جومات لرې دی، دا خلک دې سره تاویږي نو چې دې کوڅه کې ورننوځي نو ډایرکټ به جومات ته ځي. کور یې خپل تنګ کو
مسلمانانو ته لار کوله وکړه او داسې لار نه د دوی ګورئ خپل کور نه دیوال تاو کو په هغې باندې ترکول واچول نه سبا راته دا قصه نه کوي چې زما ده غنه پکې ږدمه او لرګی درته ږدمه او بور درته لګومه نه 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 بس دا لار وقف ته ختم دا د الله لپاره ده خلک به بېزي راځي لکه ولې دا دومره قیمتي ځمکه ته ورکوې کور تنګې وایي دا خلک چې د جومات ته ځي لږ اوږده راتاویږي نو چې په دې ځای کې لړزې راځي جومات شاته دی داسې خیر والا خلک شته او زمونږ هغه د دې لارې تنګۍ مسلمانان تنګۍ چې ده به الله له څه جواب ورکړي